رمضان المبارک میاشت را روانه ده چې د رمضان میاشت په شروع شوه د نبی علیه السلام سخاوت په داسې تیز شو لکه تیزه هوا چې چلیږي. الله اکبر. د جبریل امین ملاقات به سیوا شو کنه چې ملاقات به د جبریل امین سیوا شو د نبی علیه السلام سخا به د سیلین هم تیزه شوله چې کله به روژه راله چې رمضان براغه سخا به سیوا شوله. په رمضان کې د سخا خوی خوند کوي، خلقو باندې روژه ماتي کوئ، په تګو بس کوئ، تګو له انتظام کوئ، بربنډو له د کپړو غوا ورکوئ. زه نه وامه امام الانبیا فرمایي مالدارانو ویورئ روژه را روانه ده ویورئ، مالدارانو ویورئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ایما مسلمن کسا مسلمن، کم یو مسلمان چې یو مسلمان له کپړه ورکي چې د هغه سره کپړه نه یو دی ورله کپړه ورکي، د کپړې محتاج دی او دی ورله څه ورکي کپړه ورکي، کپړې محتاج دی او دی ورله کپړه ورکي. وی رب العالمین به دته کپړې واغوندي من خضر الجنه، د جنت شین لباس په ورله الله ورکي. ته چې یتیم له کپړه ورکړي د دې په بدله کې به الله د جنت شین لباس درکړي، شنې کپړې به الله د جنت درکړي. څوک چې چا له کپړې ورکړي، څوک چې چا له کپړې ورکړي. غور وکئ، یتیمانان دي، غریبانان دي، فقرا دي، غور یې وکئ، ښې کپړې ورله والی، نوې ورله واله جوړې که ورله ته له خپلې ورکې یا به پیرتې یا به پې لنډې یا به پې اوږدي دا کپڑی ندی خواه پا دے بتا تا دا جنت شنا کپڑا میلو شی. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل وی سوک چی یو وگی لروٹای ورکی دا سو تا پتا نشت دی، خیر دی، معلومات کوئی پا دی روجہ کی دیر وگی دی، دیر کورو نداسی وی چی ما خام ورکر دا چولی دا بلولو سنی خواه دا بستاسو پا دی کلی کی خواه دا پا خپل کلی کی وگو رہے ما خام باور لکر د چولی د بلولو سوک سبنی چی چولا پی بلکی چرتا کونڈ بی، چرتا یتیم بی، چرتا فقیر بی، چرتا مسکین بی، چرتا معذور بی، چرتا خپی الاس پی کار نکی، چرتا مریض بی پکٹ کی بپروتی او بچی بورتا گیر چا پیر ناسی. نبی علیہ السلام فرمائی چاچی یو وگی لروٹای ورکڑلا وگی موڑ کو رب العالمین فرمائی من ثمار الجنہ زبول د جنت میوی ورکم د جنت میوی. مالدارا تاکو پر روجه کی چرته د 15,000 سودا واغستله، د 10,000 دی سودا وا دا په دی روجه کې ډیر خوند کوي چې دا روجه په خوله ګرځي